زیره می در باندې چې پی مین وي هغه د بل کلي لوړینا خاندما زیره می در باندې چې پی مین وي هغه د بل کلي لوړینا خاندما هغه د بل کلي لوړینا خاندما یا ګلالي له سپینې جامې وکوه یا کنه خړې جامې تور ټوپک وړلې دي افریدو ورونو ته چې دی دا خصوصي ډالۍ ده دا خبره د هغې په غږ کې ده د هغې په انداز کې ده واوره یا د ګلالي وینې ډنډونه وه یا کنه نهی مرغان خوري نهی ځمکه وچوي یا چې ګلالي دې پې ویشتلی وه یا کنه ټوپکه مات شي د انګر پسندانو یا ګلالي له سپینې جامې وکوه یا کنه خړې جامې تور ټوپک وړلې دي یا ګلالي داسې وخت کې مړ شوه یا کنه شولې پخې وې ما یو ګل نیولی سرو سترګو دې جار شمه نن دې ډېر ژړلي زیری مې در باندې چې پې مین وي هغه د بل کلي لوړینا خاندما زیری مې در باندې چې پې مین وي هغه د بل کلي لوړینا خاندما هغه د بل کلي لوړینا خاندما لوبه هم دا غوره نن مې دوره یوه لیدله خندېدله نن مې دوره یوه لیدله خندېدله د جونو منځ کې کېناستله جړېدله د جونو منځ کې کېناستله جړېدله زیری مې در باندې هغې جنینو په کور کې ټول کړه سامانونه خاندم زیری مې در باندې هغې جنۍ ګورې په کور کې ټول کړه سامانونه خاندم زیری مې در باندې چې پې مین وي هغه د بل کلي لوړینا خاندم هغه د بل کلي لوړینا خاندم چې په هر وخت ورپسې تللی مازدیګر ګوره په ځان نه پوهېدلې وي ابتر لیوني ته وایي ګوره په ځان نه پوهېدلې وي ابتر ګوره په ځان نه پوهېدلې وي ابتر زیری مې در باندې هغې جنینو ځان سره ویوړه ډېر غمونه خاندمه زیری مې در باندې چې پې مین وې هغه د بل کلي لوړینا خاندمه هغه د بل کلي لوړینا خاندمه زیری مې در باندې چې پې مین وې هغه د بل کلي لوړینا خاندمه هغه د بل کلي لوړینا خاندمه افریدو ورونو ته دغه ډالۍ او ډېره مننه کرم خان حکیم صاحب چې دغه افریدي ورونه زمونږ او د تیرا د دغه سیمو دا ورونه هم به ډېر خوشحاله شي ډېر زبردست او ډېر خوند یې وکړو ماشاءالله مننه کور مو ودان